बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو مینوالو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. نننی درس چې زموږ هغه د تیر په شان د اردو ژبې زده کړې باره کې دی او په دغه درس کې دوستانو ما تاسو ته هغه جملې جوړې کړې دي چې کومې ډېرې زیات استعمالیږي په روزمره ژوند کې. یا موږ یو چا سره اول ځل مخ شو نو هغه جملې خامخا پکې استعمالیږي، یا ځوابونه یا پوښتنې. نو راځئ چې خپل درس ته ادامه ورکړو. سلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ سلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ سلام ورور جانا، څنګه چل دی؟ میں ٹھیک ہو، آپ کیسے ہو؟ زه ښه یم، ته څنګه یې؟ میں ٹھیک ہو، زه ښه یم، آپ کیسے ہو، ته څنګه یې؟ میں بھی ٹھیک ہو، زه هم ښه یم، میں بھی زه هم ٹھیک ہو، ښه یم۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، ما ته خو ښه نه ښکارې، مجھے تو ما ته خو ٹھیک نہیں لگ رہے ہو، ښه نه ښکارې، ٹھیک ښه۔ مجھے تھوڑا بخار ہے، زما لږه تبه ده، مجھے تھوڑا بخار ہے، زما لږه تبه ده، بخار تبه۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ځه څه خبره نه ده، چلو ځه ٹھیک ہے ښه ده، کوئی بات نہیں ہے څه خبره نه ده۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ستا نوم څه دی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ستا نوم څه دی؟ میرا نام احمد ہے، زما نوم احمد دی، میرا نام احمد ہے، زما نوم احمد دی۔ اب کیا کام کرتے ہیں؟ اب کیا کام کرتے ہیں؟ ته څه کار کوې؟ آپ ته کیا څه کام کرتے ہیں، کار کوې، کام کار۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، زه په یوه کارخانه کې کار کوم، میں زه ایک فیکٹری میں په یوه کارخانه کې کام کرتا ہوں، کار کوم۔ آپ کی سیلری کتنے ہے؟ ستا تنخواه څومره ده؟ آپ کی سیلری کتنے ہے؟ ستا تنخواه څومره ده؟ سیلری تنخواه۔ آپ کے کتنے بھائی ہے؟ ستا څو ورونه دي؟ آپ کے کتنے بھائی ہے؟ ستا څو ورونه دي؟ میرے 5 بھائی ہے، میرے 5 بھائی ہے، زما 5 ورونه دي۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ستا عمر څومره دی؟ میرا عمر 18 سال ہے، زما عمر 18 کاله دی، 18 18۔ کیا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ آیا ستا واده شوی دی؟ شادی واده، نہیں ابھی تک نہیں ہوئے، نه تر اوسه نه دی شوی۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ستا په خوراک کې څه خوښ دي؟ مجھے کھانے میں بریانی پسند ہے، زما په خوراک کې وریجې خوښیږي۔ دوستانو نننی درس په همدې ځای زموږ پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.
نو یو غوښتنه تاسو نه په اخره کې کومه که تاسو زموږ یوټیوب چینل انلاین لرنینګ نوی سبسکرایب کړئ نو هیله درنه کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ